السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر له سکون نوم د دې ساتلون ورستوي خبرونو تر کله حافظ احمد نصرت یم کاپیسا کې د نارو فاصلاتو کې 40 سلنه زیاتوالی راغلی د کاپیسا د کرنیو بولګولو او مالداري ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د نارو فاصلاتو کې تیر کال په پرتله 40 سلنه زیاتوالی راغلی دی د دوی په خبره تیر کال دغه حاصلاتو اندازه 22,250 ټن او سږ کال 22,909 ټنو ته رسیدلی ده پروان کې د ځوانانو لپاره د کاري زمینو برابرولو هڅې پیل شوې دي د پروان د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له پوهنتونه فارغ ځوانان په حکومتي ادارو کې په دندو ګماري دوی وایي په همدې موخه دغه ولایت کې له لوستو ځوانانو د اسنادو راټولولو لړۍ پیل شوې ده ورته مهال پروان کې ځینې ځوانان وایي هیواد کې د کاري زمینو نشتوالي له امله ډېری ځوانان ناقانونه کډوالۍ ته مخه کړې پکتیا کې د یو کانال او سربند جوړېدو چارې پیل شوې د پکتیا ولایتي مسولین وایي چې دغه ولایت کې د یو کانال او سربند جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي د یاد ولایت د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست ویلي چې دغه سربند او کانال د څمکني ولسوالیو په مندوخیلو کې جوړ شوی د مسولینو ویلي چې دغه سربند او کانال ترڅنګ یو محافظوي دیوال هم د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت رغول شوی دی خوست کې د 50 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي پیل شوې د خوست ولایت په یعقوبیو صبریو ولسوالیو کې د 50 لوبډلو ترمنځ د ځوانانو د همغږۍ په نوم د والیبال سیالي پیل شوې دي د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي چې د خوست ولایت په یعقوبیو صبریو ولسوالیو کې د 50 لوبډلو ترمنځ د ځوانانو د همغږۍ په نوم د والیبال سیالي پیل شوې چې 2 میاشتې به دوام وکړي امریکایي چارواکي وايي افغانستان کې تر وخت وړاندې ودونه زیات شوي دي د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې رئیس جوین سډفور وايي افغانستان کې پر ښځو د زده کړو بندیز تر وخت وړاندې ودونه کې 25 سلنه او دغه راز تر وخت وړاندې امیندواري په کچه کې 45 سلنه زیاتوالی رامنځته کړی دی جویل سډفور وايي افغانستان کې له شلو تر 40 کلونو د 28.7 سلنې ښځو تر 13 کلنۍ وړاندې ودونه کړي دي دغه موضوع د جنسیت له اړخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې په 14 ورځني ورکشاپ کې مطرح شوې ده د اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تر دې وړاندې ویلي چې افغانستان کې د اجباري ودونو مخه نیولې ده دا له سکون نه د دې سات لاندې وروستي او مهم خبرونه زموږ رواني خبرونه واوري له سکون رادیو سره اوسئ